والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. دیجه پر خبر را رسیدلی و شیخ خبیب رضی الله عنه کړي شهید شدو. عقبه بن الحارث د تنعیم علاقې له بوتلو او دوه رکعاته مونږ کې ډېر ښایسته دغه نور سره چې شیرونه ویلي لقد اجمع الاحزاب لي والبوا واذا خلص ما قال راجم شو نارینه وزنانه راجم کړه او غواړي چې ما اعدام کی د خرما په دیونه باندې ورته نه زو ټوم بل او پاغي باندې د پاسه راسم لو به ویل چې هیڅ پروا نه لرم چې کړه د الله په لار کې شهید شم زما دا بدن بل ټوټه ټوټه به راجم کی او پاغي دنیا کې بووي چې څه شل کړي زه خپل جواب وکم ان شاء الله دا قزما وسودا می کړي سلوي خورځي دا بره دي کجوري ونه کې زوړندو او هغه ورته قطمه شول او یسوګي راکته نه کی رسول الله ملګرو له ویل چې خو به شهید شوی او زوړن شوی کوم سړی به هغه بسلړ شو چې راکته کې به دفن کی عمر ابن امیہ الزمری ویل زه یا رسول الله زبدا کار وکم یو انصاری مسر روان شو رسول الله دا تشهیر ورګه چې دغه مخکې د ابو سفیان مسله برابر کې دم قتل کې وی وښنه وجدا و چې د رسول الله بسې کس لګلې او سړی لګلې شو پاغه باندې عملیاتو کې وی وښنه یو عربي و تر درس کې ورشي و چې کله هغه حکم باندې رسول شو خنجر ځان سره راواخصو دار بری عبد الاشحل سره چې دا وښ شو کې د رسول الله صلی الله علیه و الله نبی ویلي سړی دوکر راوړه بوختنه وګړه چې لکه پتا شو د عبد المطلب بچي سوق د خلکو ویل دا رسول الله صلی الله علیه و سلم خزانه د شر مائل کې راغسو چې چاله بده وګ کې خبره کوي چې زه د زړه کې گزار ورکم وي وښنه اوسید چې په نظر شو د رسول الله ډیرو تکړه ملګری د سینې کې شو ور لري غرزه به دا به سم کینه ته خو رسول الله باندې برسم لکه رملاس شي خنجر ښکار شو هغه ته واخصو رسول الله صلی الله علیه و سلم سره خېدی کا او دلته ویل چې لکه ول را عليه وزب القوم خو بده شر چې مال امن را کوي هغه دا چې ابو سفیان زه تیار کړو ما رسول الله ورته ویل چې زما ته ما بین کې الله الو ستا مقاصد نشي پوره کېدی کته ما څومره زواره قتل کوشش وکړي غوځه قیدی کوي درې ورځې بندیو دغه نور سره راوستل شو کلمه شهادت رسول الله ورته طلب کړو دا او ویل چې اشهد الله اله الا الله گوي کوم بده چې حقدار د بندګي یو الله دی دا گوي کوم چې د الله رسولي خوشي ګلاړو ابو البراء عامر ابن مالک ملاعب الاسنه دا رسول الله صلی الله علیه و سلم او الله نبی دعوت ورکې نه اسلام قبول کې نه رد کې وی ویل څه کسان ولګه دي نه جدل عقیله د خلق امید دی چې ایمان راوړي رسول الله چې سره غوښمنه دښمنی ده اسنه کزه د خپل مجاهدین ورته شیل کوم غیری نه کې الله زما کسان به کمی واغه ډیری وې زما تعالی امن درکم اوې کسان قرا اصحاب صفا د رسول الله روان کړه تشکیل کړه چې مشر دغه منذر ابن عقبه او یو ختم ورکه عامر ابن طفیل د حرام ابن ملحان په لاس باندې چې د ام سلیم ورور ویل چې د دعوت باغله ورکی کله چې ورنو دي کسان ویل چې د دوه کسانو موږ کانو لپریدو عمر ابن امیہ الزمری او عقبه ابن منذر نور بورش خط چې کله بیانول هغه شرف وکړه هغه وجلو او وجلو او ویل فست ورب الكعبه دینه ولسه به سلیمان امر وړي چې لکه د مجاهدین سره آشنا خلک دي دوی په مرګ باندې ور داخليږي وجلې کیږي او یقیني ټول د امر د معلومیږي چې مخامخ او بیم د چغې چې مون کامیاب یو دغه وجه دار چې د الله د دوی مابین کې د مرګ یو پل له بدی ورته ریږي او خیر انسان دا خبره به لري د نور ملګرو د وجل اراده وکړه لیکن بعض خلکو ویل چې مخ رسول الله سره دزبندي کړي دا تاسو څه کوئ رعل او زکوان او عشیا بس دي قبيله په عمله شروع کړه خو آتش په تکسانو کې وش په اوجل د رسول الله ملګری شهیدان کعب ابن زید ابن نجار دا زخمی وزانه به شهیدانو کې غلې کړو چې لکه زم شهید مغدا په معذور زمانه مدینه له لاړو خندق کې بیره وفات شوه دي مرغان په دې ځای کې راغله او عقبه ابن منذر ویل دي عمرو ابن امیہ زمری له ویل کدا مرغان ګرځي یا دلته وبدي او یا چل دي چراله د رسول الله وشبه د مجاهدین شهیدان پراته دي دسه خفشوا او عقبه سی ویل قسم په الله چې زما احوال رب العالمین محمد رسول الله لویني چې خپل نظم او انسان لدا وایم چې زما احوال ورکا
زه خو دې ملګرو انتقام اخلم او جنگ کوم یا به شهادت یا به ما غلبي د اختلافي مسله د شکل دی او مجاهد په وړاندې ورستا خلافت اسلامي او هغه د لوی لخر مخ ځان ور وړاندې کوي به بجایز عمرو بن امیہ دی الشرک او دبل عقبه صاحب شهید دا به عامر بن طفیل له بلاس باندې ورغه ورته وي د کبه قبيله وي د مزر د قبيله او د زمر د قبيله وي او هو دا خو زما مور نظر کړو او خدای چې ته مال پلاس باندې راځي ته مې آزاد کړی هغه آزاد کې وختي وخره لور باندې دبر غلام علامه وا قرقره لکه چې کله رااله نو بدیږي کې دونه لاندې د مکه یو دوه مشرکین رااله او اغله ځان د ښکارا کې چې لکه زګور اساسو دوست ما خندا مندې سره وکړه چې کله هغه ود شو سم لسنو د پیری راوخ هغه دواړي مو وشل د رسول الله صلی الله علیه و آله یا رسول الله د صورت حال ملګری شهیدان شو بیا ما د کار وکي د الله نبی څخه خفش وانه ابن مالک فرمایي یو میش رسول الله قنوت نازله وکړه حتی په ویتر کې موکړه امام مالک موتا کې مسند د عبدالرزاق دار وایي چې په ویتر کې قنوت نازله ای دایمي قنوت دایمه به کې موږ فرق بیان کړو چې هغه د رکوع مخکې د روسا دغه لاس شتواله ضروری دی پاره کې نه دغه جهر شته هغه کې نه دغه معلوم الفاظ نه دی واغې کې معلوم الفاظ دي به ویل چې د خلکو له خاطر ولېګو رسول الله چې د دوه کسان څنګه ملګری وجلی دي په صحوه کې مونږه دیت غوسو اسلامي خلافت د 200 کار اوس نشته د الله نبی ویل چې دی بني نذیر سره خو څنګه دا مسله وا چې نو په موږ باندې راځي نو په تاسو ورزو یو بل سره به کومک کو راځي چې د وخان د دوی نه قرض والو د خلکو له ورکو چې ډیره خره کله چې ورله رسول الله ته طلب وکړي چې موږ له 200 وخان په کار دي تر څو پرې د خلکو دیت خلاص کو به مهرباني وکړل تکې نه چې کله کې نه يهود د اسلام سرسخت دشمنان دي هیڅ وخت په قران کې الله فرمایي تاسو دوستانو ملګری نشي جوړې دي په خپل مابین کې دا مصلحت وکړي چې پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې بدجرن دی او په لوګ ورزو ایسه به وشي قتل به کو تر څو چې دا نبی ژوندې هدایت ساده چې دا انقلاب بجاری د سر اېدو وجل په کار دي چې ور به ملک امن راشي دلته جنگ دی او الته جنگ دی سلام ابن مشکم ورته ویل چې ګور یو خو تاسو د سره دزبندي کړی دا دویم کې دي چې الله ورته اطلاع ورکړي نو بیا په شرمو او شرمېږي موږ دا کار کوو دا خبره ونه منله دنه نشول دلته دوه وایي ته یو دا چې زنانه رسول الله صلی الله علیه وسلم راولګو دویم دا چې جبرئیل راغی د الله نبی له ویل چې ځا داخله سره وجل اراده لري رسول الله ډاری کوته ابو بکر عمر علي عثمان دلوی قومندانانو سره ناسو د الله نبی چې کله وته ملګرو لم سونه ویل ځکه الله ورته امر کړو چې وځه سیده لاړو صحابه دا خبر فهم کړ چې دې شي د ضرورت پوره کول غیله بزین خو هم د سیلاړو حتی چې مدینه ور داخل شو رسول الله ملګری روته ګوري د الله نبی نشته مدینه له بشراله ویل یا رسول الله دا څنګه تعجبي کار نه دې موږ له ویل په خپل سر باندې وروته مال خو جبرئیل الله خبر وکړه جزاء خو محمد بن مسلمه ویل چې دا د کعب بن اشرف قاتلو وې دې خلکو له ورشه او د شي ورته وای چې لسره به تاسو دلته پاتې کېږئ نور به دې نه ورکېږئ بلوز خلک لوزونه مات کړ محمد بن مسلمه چې کله بشراغه او داخله کې راځم کړه ویل چې د الله نبی وای لسره به دلته پاتې کېږئ او دغه نه بروسه تاسو ورکېږئ چې په کم طرف باندې زید دی یو وخ په اندازه باندې سامان ځان سره وړي شي دلیل به دې چې رسول الله شمال لغل نه دي او نه مجاهدین د چا مال پروا لري چې وسړي د خپل سر د الله د رضا لپاره دینو د خلکو مال بچي چې سړي دا وجره دا خو زموږ د مال د اصول لپاره راځي رسول الله موږ له دا تربیت راکې چې زګور شه د ډاکمار نه یم او نه د مسلمانانو مجاهدین ډاکمار دي لکه د باز بيدینی انسانانو په دماغ کې دا خبره پرته راځي لکه دا خو پردي گاډي تخته یو خلک تخته یو چور کې یو دا کې یو دا اجازه ورته ورکړه چې دا یو بار د وخانو ډک د ځان سره وي چې څومره مال د سړي اصله بنوړي يهود مروب ویل چې لکه څه بګيږي څه باندې کې عبد الله ابن ابي ابن سلول رئيس المنافقين اگر هغه حبيب بن اخطب لوي ویل دا څه خبره کوي غطفان موږ سره دي رعز موږ سره دي عسيز موږ سره دي زکوان موږ سره دي او د نور قراردانونه باندې قريزه کچیرته محمد برابرۍ عليه الصلاه والسلام برابر بشي کې نه په خلاف باندې موږ مشله راوچتو دا تاسو څه خبره کوي زه سره شهشت وای موږ سره نشته کله سره مجاهدین دي خو موږ سره مزوانان دي منافقت وکي قران کې الله دا سوره حشر کې دا خبره ذکر کړې ده حبيب بن اخطب ویلي رسول الله له خطر ویلي چې موږ جنگ له تیاری د الله نبی له شکل اساس راغ ورته ویلي چې جانب مقابل خو جنگ له تیار دي فكبر وكبر اصحابه رسول الله ویلي الله اکبر ملګری ویلي چې الله اکبر لکه دا خو په جنگ خبره بدل شو دی وخت مجاهدین کمزوري دي ظاهري
اوی کسان په احد کې شهیدان شو، لس کسان د عاصم ابن ثابت الانصاری په قیادت کې شهیدان شو، اوی کسان د شهیدان شوی کوم ځای ته. او اوس په داخل د مدینه کې جنگ جوړ شو، دا ډېر لوی مشکلات جنجال جوړ شو. وی سید چې جنگ ته تیاری ورزو په د رسول الله ملګری تیار نه شو، هغه د شنو ویل شهید الله نبی زمونږ غوډیر شهیدان دي او څه بکیږي او څه باندې کیږي، بس د الله د نبی امر او صحابه ورته لبیک ویل. اصلي تیاری ټول راخستې وی. رسول الله علی صلی الله علیه وی بیرغ والو زه زر مجاهدین ځان سره واخست. عبد الله ابن مکتومه د په مسجد نبوي کې خپل ځبانه خلیفہ مقرر کړي او امیر را پکار دا چې نائب ځان لوټه کی. هغه معذور صحابي رضی الله عنه معلومه شو چې لون انسان هغه ګورمنځ کولای شي. رسول الله دولس کرت په خپل ځبانه دا امیر مقرر کړي دي. نائب وکړه شراړو هغه معاشره کړل. د يهود لوی قلاګان کوم خلک سعودي لاړ غیر معلومات کیږي. حتی تر دې پورې کده مشت په اندازه باندې دوی را بار نشي دوی الته گزاره کولی شي. ترګارانه کړلې پټي پکې و غیره. د رسول الله ملګرو چې نږدې مرشي ونی ولې دوی به غش شروع کړه. رسول الله ډېر او خیر قومندانونو وی ویل ملګرو لا جلتي ورسته شي چې دا مرمۍ سمو خلل راشي دا چې دته ورسته کړو تقریبا شپږ ورځې یا 15 ورځې په دومره اندازه باندې د محاصره د رسول الله ملګرو پیغمبر علی السلام داخله خلقونه اچولې و نه راوته. نبی کریم علیه الصلاه والسلام دومره وکړ انسان د ملګرو له ویلې ویل کدي چې دا کجوري دی له ور واچوي. دلیل له بده چې امیر د جبهه هغه چې په ار تکتیک باندې دشمن لماته ورکولې شي درڅو هغه میدان لره بار کې وسه جنگ جوړ شي. او دا کجوري دا د کجوري چې دوره د پلرونو نکون نه پاتې وي. حسن بن ثابت هغه شیرونه مې ویلي وحانه معنا دا څه ګران کار نه بلکې دا ډېر اسانه کار چې بوایره علاقه کې موږ د کجور له ور واچو. امام بخاری ته شیرونه نقل کړی دي چې ور کله ورواچو نه یو د منافقانو ویل او يهود ویل چې لکه د کجور څه بد کړی دي چې تاسو د کجور له ور واچو تاسو غزان له چې موږ مجاهدین او فساد مشروع کی. بعض انسان هغه چې مبالغ باندې ناشتي ډوډۍ خوړلې او خپل دکانداری کوي او خپل ذمہ دار نو د صورت حال نه پوي نه خو چې مجاهد چرته یو کار وکړي چې ګوره مړه دا څومره بد کار وکړي او پلانې کار وکړي خو کدا غم د په کور را پریوته نو به سور ته ویلو چې نور موږ زور ورکا ځکه زړه به درد کړي وي. خدا خدای بشارګان پوي نه دي صرف دوی خوراک او اسکا کړي دي او به د مجاهدینو په دې کارونه باندې دوی د شاقیدل لري چې لکه دا فساد دی او دا دی او دا. سورې حشر کې الله رب العزت آیتونه راولېګل او دغه درې جوابونه وکړه. یو جواب دا چې دا کجور رسول د رب العالمین په امر باندې شوی دی او په الله باندې څوک هیڅ اعتراض نشي کولای. پر رسول الله باندې اعتراض نه پکار. دویم قران کې الله فرمایي ودا کار ما د دیو جنو کې چې داخله و شرمېږي. اې دوی د شرم د پاره چې په یوځای کې مسله ګرانه شونه دغه کورونه او ونی د تخریبول اسلام خودلې دي. دا به فساد نه بلکې دا په خپل امن دی. او دریم وجه علماء دا ذکر کړي ودا سخت بخیلان وا چې کله دې کجور له ور واچنه یو دم را بار شو ویل چې موږ تسلیمي درکو موږ زو کجور له ور ورا شوي پری دی دا وی دوی را بار شو له تس نشو څه شام لاړه ازرعات لا یو جلو سبل جلا. سلام ابن ابي الحقيق او حيي ابن اخطب دا لاړه د خیبر په طرف ال روان شو چې موږ خیبر په طرف باندې روان شو. نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل تاسو یو وخت سره ورلې شي سامان نړ خو په دې شرط چې اصله منوړی وی صحیح ده. دین معلومه دا شو چې مسلمانان ګور هغه چې مال لغله نه دي چې چرته مال لغله نه به پکار دا چې هیڅ شی مرده پر خودل نه وي ځکه نه به وړي. ودا کله چې کله روانې دوه حالات کې شول کورونه ورانول خپل یو وجدا چې په يهودو کې عادت دار دوی چې کله عمل قبضه کې نو پاتې دي قوي آبادی نه کوي. اځ چرته چې جکی مجکی کې لرګي مرګي برابر کې چیزې هغه ځان سره نه ټوبوټ کلاش کې به وړي ځکه دا په خانه داخله عادت لري. یو ملک لم چې دوی ور داخلي شي چرته چې په آبادی نه کوي بلکې هغه لرګي نه کوي او دا لرګي به ځان سره خلاصي پریدي درته نه دې هیڅ موږ الله دا تربيت راکې چې لکه بده خلکو وګوره دوه کېږي نه چې دا موږ د ملک لپاره راغلي دي او موږ د ترقی لپاره راغلي دي او موږ له بدا کار وکړو. دا اول خو د ترقی نه ده بلکې تخریب دی. به کته شرط وشي جوړم کې هغه چې جکی مجکی او چې کله چې هغه تعالی پریدي نه دته وی وړه. دمو وجدا چې بده کې مسلمانان پاتې نشي ونه وشي بخیلان و پوکانو باندې دې کې نه ولي و کې خودلی و د پاتې به زنانه کې نه ولي روان شو. دوه کسانو یا دوه قرآني په کې ایمان راوړو. یمین ابن عمر ابو سعد ابن وهب
دې دوړو ایمان راوړ رسول الله ورته ویلې دې خاندان دې نشه برقرار پاتې شي نه غوي مال اچا وانه خو سم نه ورته برقرار پاتې شو معنا دا يهود که چرته ایمان راوړي رب العالمین به آخرتم برابر کې او په دنیا کې الله ورته امن ورکړي دغه دا تربیت موږ دا راغی او يهود نه بګه دا خبره شو چې اے يهودو دین د اسلام لغاړه ورکې اساسه په دنیا ما آباد یو د قشن اساسه په آخرت ما آباد او دا وجه موږ الله دمر ولې دا برباد کړو قران کې الله فرمایي چې الله په مخالفت کې واقع وو او کوم سړی چې صاحب خو پرېدا د رب العالمین په مخالفت کې واقع شي الله به دله سزا ورکړي او په دې نشه طریقه باندې واته دمه راوستي هغه د قاتلینه مخ کې کړي يهود ډیر عايش خلک دي یو ملک باندې چې کله راشي او به د بیزتی په نیت باندې وژنو د څه طریقه باندې وژي خلکو له پهلوان کې دا خبره کیږي چې ګوره موږ ډیر په عزت باندې وته دا مادم کې خو دا ماده کې خو د شرم او د تیکتي ډګری نوره اخري مرحله دا ډمه مخ روانه کړي وکانو باندې دا زنانو ماشومان کې نه ولي و او روسه به دوی روان و او شیرونه ویلې چې ګوره موږ د علاقې نه وځو موږ په غیرت باندې وځو موږ په دې باندې وځو اصل کې دا شرم او خدای په خپل ځان له زور باندې غیرت نم کې خودو لاړل وجدا چې موږ د الله کومک سره نه وځکه الله ذلیل کړو د الله کومک چې انسان نصیب کیږي په صبر باندې تقوا باندې تزکیه باندې منځونو باندې زکات باندې قرض حسن باندې د محمد رسول الله په تابعداري باندې او د قشن په اخلاص باندې دا شینه په يهودو کې ونه حرکت چې کله وکي رسول الله صلی الله علیه وسلم واقع 50 غری وي او د قشن خودونه د وسپنه ټوپۍ خولۍ او 500 نيزي وي 300 او 40 توري وي د تر واقعستي دوی لاړ وشرمېده نو په دې منځ کې حوی ابن احتب او سلام ابن ابي الحقيق دا چې خبر کې لاړ انت دا علما و نو خلک به ځامه راجمه کړو دغه مشران او پیران ځان جوړ کړو دا څومره شونه چې پاتې و دی وجنه دلته دومره زیاتې کجوري پاتې شوې چې رسول الله ملګری مخ کې یا په دې کجور باندې ماړو یا نه نو دلته رب العالمین وځه ماړ کړو وجه دا چې ټول باغونه پاتې شو يهود اقع عناد د مسلمانانو سره لري چې لکه د دوی امیر د دوی امام د دوی نبی محمد صلی الله علیه وسلم زموږ ملګری استری دي او خپل انتقام اخلو چې په هر طریقه باندې د ایمان زلزلہ د زمکه زلزلہ به د ایمان زلزلہ کابل ګامی رحمه الله دا کتاب لیکره تاسو دا ځان لوخله او نور کتابونه قصه کې چې الولا والبراء اقتضاء الصراط المستقيم د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ملګری او غلیمانه چې د دې خلکو د عقیدی و خبره ده یو يهودي چې راځي شي او څل مسلمانان په وجه کې اوجني دومره اجر پکې نه غني لکه یو مسلمان چې بل مسلمان باندې وژني کوشش دا چې دې جره داخل شي خانه جنگي پیدا کی دې عقیدی مسائل دي د عمل چې کله پاتې شو نو دي کې اختلاف صحابه وي دا غنیمت دي دا موږ تقسیمو قران کې الله یې تونه نظر کړ چې دا غنیمت نه دی بلکې دا چې مالفه دی ځکه غنیمت دی لوري چې هغه په جګړه کې ګیر شي جنگ کې قران کې سورہ انفال کې الله دغه طریقه ذکر کړی دا 15 حصے بشي ایوه بس عیسی به الله رسول الله پاتې شو سلور حصے د مجاهدین خپل مابین کې تقسیم کی محدثین مفسرین به دغه تقسیم ذکر کړی دی شاسوار له دوه برخي او پیدل له یو یا گاډي والا له دوه برخي او چې کوم انسان به گاډي غلې و برخه او من قتل قتیلا مخکې د جګړې نشه امیر چا د امتیازات مقرري یا د غنیمت نه شي را اخلي او چاله ورکی دا حق امیر به لري او دا بهترین مال د غنیمت یو خو وجه ده چې په دې کې د اسلام غلبه راځي دویم انسان به مالدار کیږي سړی په دانیت نه کوي چې جهاد لازم چې الله مال غنیمت راکړي او مال راکړي او زه په مالدار شم بلکې د الله د رضا لپاره جنگي کې مالداري به خپل راځي ابن قیم فرمایي چې آخرت مقصد وګرځوا دنیا په دلاره کې دا الله خپل درکې او دریم د کفر مغلوبیت پرې کې ثابتېږي نو الله ولې دا غنیمت نه بلکې دا مال فایده دا ټول د محمد رسول الله حق دی مال فایده هغه حق د الله نبی چې تصرف کې کولې شو هغه کولو رسول الله د ذکر وکي چې بدی کې دی وی مش په اندازه باندې خرچه خپل بیبيان له جدا کړه او د شمال کې به زکات هم نشته مال فیک دلیل به دی باندې چې دی وی مش په اندازه باندې سړی خپل بچول یا یو کال په اندازه باندې ذخیره او شتاب وساتي ستاکه نو داب د توکل منافات نه د الله نبی نشه عادت له خپل ځان لپاره د صبر لپاره شي نه پرې خودو کوملګرو لا بیبيانو له شي پرې خودو حدیث مشکات راځي پر روایت د سوید بن نعمان چې دا رسول الله ملګری ته وحد غزاګون را پدې خو دا پټول کې برخدار دي تقریبا اته حدیث نقل لي او یو شاګرد دی بشیر په نامه انت بیا هغه حدیث ډېری فائدې پیدا ده چې محمد صلی الله علیه وسلم ژوند دا ټول جهادي ژوند دی دویم د رسول الله دا چې کله کله د ماقام ډوډۍ په مازیګر کې خلاص کړي د ځان تیار کړي چې نه به ماقام په ډوډۍ باندې بند شنو څه مسائل پیدا نشي دین دې دا خبره د حدیث الته معلومیږي
چې ملګری کله وږي نو داوی نور ملګرو باندې زور کولی چې هغه به خلکو باندې خرچه وکړي څلورم توخه ساتل دا بشرطه د توکل منافات نه وغیرہ نور به ډېری پیدا دي نو د الله نبی دی وی مش په اندازه باندې د خپل بیان الله خرچه جدا کړه او نور مال راواخصو د ټول پر مجاهدینو باندې تقسیم کې اصله په واقع د رسول الله ډېر ناشنا عادت او واعد لهم الله تیار کې د خلکو له څومره چې طاقت من قوه ترحبون دا منه تاسو روي په دې باندې خپل دشمنان او د قشند الله دشمنان اصله اخستي او خیر امیر ودا سورې ملک الله دا تربیت به ذکر کړي چې امیر د مجاهدینو او امیر د مسلمانانو په کار دا چې هغه په ملک آبادی نه کوي دغه سره اصله ټریننګ دا شینه ملګرو برابر کی اصله په واقستي نور مال راواقصو په مهاجرینو باندې تقسیم کی مهاجر باندې څنګه تقسیمو چې کورونه پر خودلې و او څنګه الله دې چرته چې کله یو سړی د الله لپاره او کار پری دې څنګه الله به هغه کې اواز ور کوي انصار له مور کې پنځور کې خاص کر دا دو صحابه سهل ابن حنیف او ابو دجانه چې رسول الله ورته تور ور کړی و د رسول الله په دفاع کې ودا دومره کلک پاتې شو چې سوار جلده ک جلد القنفذ ودا سرمنې په دې غش باندې د ډکه شو تا به دا ګمان کو لکه د شکون سرمن دي کیفیت باندې دا ورسره سرمنې دې غش نه ډکه شو او رسول الله ورته تور ور کړی و کعب شه فرمایي د وحد په ډګر کې زده شو ته یو سړی او غیر مسلم د خپل فوج د چې تربیت ورکو چې لکه محمد درنه بچ نشي سره د ملګرو را اعلان دی کوي وی یو سړی راغی چې په مخ باندې صادره شوی معلومات نه کېدو نږدې و د خپل راغی چې گزارې په وکي بر سر باندې اورو د کوناټو پورې پړک بل کې یو خو نیم بل خو او غرزو وی مهره کړه کې مال ویل چې کیف رایت یا کعب انا ابو دجانه کعب څنګه دی ولیدم ز ابو دجانه ما مجاهد انسان چې په میدان د جنگ کې تبختر او کبر ولیو کې په دې باندې څنګه الله خوشاليږي بل ځای کې نه رسول الله فرمایي چې الله به خو غنی دا ابو دجانه له پکې ورکه علي صاحب فاطمه زهرا له ویلې دا تور د وینو نو مینځه او دیش ما سره ډېر رښتینولي وکړي د الله نبی ورچ علي صاحب تا خو ډېر سخت جنگ وکړي خو ګوره سهل ابن حنیف هم سخت جنگ وکړي ابو دجانه ډېر سخت جنگ وکړي دوی په کې ورکړه ځکه انصار ډېر صفاتونه قران کې الله وکړه چې دوی اثار کوي اثار ابو طلحه رضی الله عنه رسول الله ملګری دی د رسول الله ملمرغه کور کې هیڅ شنو توجه ملګرو لوي چې دله بسوک ملمسته ورکی ابو طلحه سی ویل ځه کور له بوتلو بیبي له ویل چې خوراک مرک شته هغه دومره مال دي چې ترکاری د ماشومان خوري وي خیر د ماشومان وده کامل مرنه وی چې هغه کله وده کې نو وی دا دیو مې و بسره ګوتی متي پکې وای دم مړه بشي هغه وکړه د پردې حکم نه وپتی شو کیفیت باندې موږ د الاز د ترکاری د کاسه کې وردن نه کوو چې ملمه دا ګمانو کې دوی مخوري پرې چې دا ټول ډوډۍ ملمه وخوري چې کله دا کارو کې قران کې الله ایتونه نازل کړ رسول الله ابو طلحه ویلي وی تاسو څه عمل کړی تاسو بیبي چې الله رب العزت تاسو د عمل نه تعجب وکړي تعجب حدیث کې راځي دوی په لوګه باندې د شپته رکړه په خپل موږي و دي ویلي چې اثار دین د اسلام د ورکړې دین دی منهاج المسلم کې لیکي چې ورځه د یو چا خپل ملمانه رالل او تقریبا د 100 کسانو ډوړې و وچا او دیږي کې وځر شي 15 کسان له درسخان چې کله اوار کړی شنو هر ملګری دا ویل چې اچ ځم بخته کوم لاس بخته کوم خو زه به نه خو پرې چې د بل ملګری وخري چې کله مجلس خلاص شو او خلک بارو ته چې کور والا رڼای ولګول څنګه چې کم شي په درسخان پاتې و مقشن پاتې و دومره اثار نن موږ تاسو ګورو ابو یزید امام قرطبی رحمه الله ابو یزید باسمینه خبره نقل کړي د آیت په تشریح کې وکړه چې حضرت عالم د مزار د بلخ یو سړیو وېزه سخت تعجب کې واچول ما وې مال یو تاسو ایثار سره وې ما ورته منګي ایثار دی له چې شی وي منګي خروج نه منګ صبر کوي دا خو بلخ سپیم کوي چې شی خروج نه صبر کوي وې منګ د خلکو چې منګ سره شی په لاس کې موجود شي منګي په ملګرو باندې خرچه کوو ځان لوګي لور کوو او شنی به صبر کوو او دین ورسته به رب العالمین د منافقانو صفات ذکر کړو اے خلکو منافقانو نه ځان ساتي د ور ولا علامات ذکر کړل منځونه بنه کوي خشوع بنه کوي ایمان به کې نه به فائدې مجلسونه نه به اوړینا عورتونه به کار کوي د امانت له حق بنه ساتي او د قشند وادي پابندي بنه کوي د منځه حفاظت بنه کوي خلکو له خیر نه ور کوي خپل شکل بده شي نه جوړي چې سړي الله رايات شي مسلمانانو باندې بدنام لګي اې دوی په مابین کې وجودای راولي د قران او سنت لاندې ژوند تیری مصیبت وخت کې به صبر نه کوي د نعمت په وخت کې به شکر نه کوي گاونډین به خپي دروغ بوي فق دمنی بنه کوي د حلال ز کوشش بنه کوي معاملې کې نرمي نه کوي او به د منافق مثال ذکر کوي د منافق مثال دی لکه شیطان څنګه شیطان تعالی وایي چې لکه دا ګناه وکړه دا ګناه وکړه چې ملګری هم خوشی کړه در باندې ګناه کوي ځ خپل کار کوا
ان اخاف الله نه یریګم منافق انسان تعالی و چې دشي بکو خو چې زید رښتیا شي استبیت الله به ترغیب تقوا لور کې شي خلق مور متقین شي واتقوا الله واتقوا یوم دا ورځ نه ویریږي چې سبب د الله مخله ودرېږي معنا دا چې دې به کنټرول کوي د فحشا نه ځان ساتي به حیاي مکو چې کوم ځبان الله خبکیږي غیر نږدې کېږي ما چې بکم شي باندې خوشاليږي غیر راوړان دي شي ګناه باندې مشواله مکوي پنه کې باندې دوک کېږي ما ټول مسلمانانو له احترام ساتي د قران او سنت تابعداري کوي ایمان په غیب لري او د قشان د الله او د الله رسول الله اوامر مني مباحات نزان ساتي د الله سره مینه کوي د الله بندگانو سره مینه کوي طاغوت نزان ساتي حرام نزان ساتي د خپل جبه د الله په ذکر باندې آباد کوي د رسول الله په دلاره باندې روان شي د ترغیبات ورکړه به ترغیب ورکې دي صورت کې قران الله چې دا قران ګور دغه عظیم کتاب دی کدا چرته په غرب باندې نازل شي نو دا غرب ګوره مېده شي او به څنګه الله کې څه صفات هو الخالق الله خالق دی بارئ دی مصور دی وغیرہ دي کیفیت ورته خبره وکړه معنا دا د کافرانو حالات بیان کې په ورکو کې د منافقانو حالات بیان کې په بل رکوع کې او د مسلمانانو تربیت وکړي دریمه په خدا وشوا د بني غطفان نه یو دوه قبيله بنو حارثه محاربه بنو او دقشم بنو ثعلبه بنو محارب بنو ثعلبه دوی خپل مابین کې اتحاد وکي وی ویل چې بده محمد باندې عملیات کوو عليه الصلاه والسلام چې ختمې کو دا څه د سر درد منګل جوړ شو کله یو ځکه عملیات او کله بل ځکه عملیات د دوی د مرکزیت د من جوړل پکاره چې د مجاهدین یو غلی او یخ ککړ کېنی رسول الله ډېر وکړ سړی واغه د شنو چې ډوړې خورو قرار خوبه لکه اوس لکه موجوده حکمرانان شي هغه دومره وکړ انسانو چې خپل حالات د دشمن حالات دا به ټول معلومه د غیر لپاره به پروګرام جوړو ملګرو ورته ویل یا رسول الله ته خبر نه وینا وی بنو صالحو بنو محارب د شي اراده لري چې په موږ باندې عملیات وکړي د مجاهدینو په خلاف باندې غلط اراده لري وی ښا وی آو زر مجاهدین به تیار کړه وې دې چې کله به سره تیار کړه او د دې مشر ولېګو مقرر کې سبا ابن عرفه اغلی چې بشه ورزار داخل په سره الله شکل را روان شو غزه د جنگ لچرالو هیڅ دوی تکتیدلی وو او فتح او غلبه رب العالمین مجاهدین مسلمانانو لور کړه د مسلمانانو طاقت ثابت شو رسول الله دا کار ولې کو توجه یو قوی کسان هلته شهیدان و لس کسان به شهیدان و او به شهیدان دي پیغمبر علیه الصلاه والسلام شریکی بریدونو شروع کړ چې د کافر په ځړ کې د عقیده خبره پریوږي چې ګوره مسلمانان کمزوري نه دي د څه بنوي چې لکه موږ شهیدان شینو بس کرا دي بوس کینو ځان په برابر کو به براوځو نه رسول الله کمزوري دي سره د مجاهدینو ظاهرین خو به په دشمن باندې تعرض کوي چې دشمن له دا خبره کار کوي چې ګوره موږ سره سخت طاقت دي زموږ مجاهدین تر اوسه پورې لا ناس نه دي او اصلي پلاسونه کې په دشمن باندې د ورتلو پروګرامونه لري دا ماتي چې کله دشمن وخوړه مجاهدین غالب شو کامیاب رالل نو دشمنانو کې نورم روبر پرې واته چې لکه داخله کوډي قوي خلک دي څلورمه پیکه کې دا وشوا رسول الله د خلکو سره وعده کړو چې روان کړه په بدر کې به جنگيږي انت بورزو د بنظم کال مسلم برابر شو د هجرت د شوال میش هغه ورس راځي د احزاب مسله برابرۍ پیغمبر علیه الصلاه والسلام ځان سره یو نیم سره مجاهدین واخصه پنځل سوا لسی اسونه روان کړه ابو سفیان چې کله خبر شو چې محمد خدا روان شوی دی علیه الصلاه والسلام هغه ځان سره 2000 جنگیرین راواخسته او 500 سونه دا چې کله د مدینه منورې نه سړی وځي د مکه په طرف باندې 8 کیلومتر کې واقع دی کی طرف لا او تقریبا 10 کیلومتر اندازه ولکېږي چې دوه ورځو کې دي چې دوی ورسېدا ابو سفیان دې هغه خون رالو د رسول الله ملګری دی خون روان دي مر زهران علاقه چې کله ابو سفیان راغ نو اصل کې دی بدر نه یریدو ځکه سخت جنگ ماته دلته خړلې و چې لکه به موږ له ماته به نصیب نشي ملګری راځم کړ شورا کافرانو په ژوند کې خروب هم پرې وته او رسول الله فرمایي زما روپ چې دی مېش په اندازه باندې وړاندې پریوځي وی ویلې سخت دا جنگ مناسب نه دی وجه دا یو قد سالیدا دا وکړ خامخا څه بخوري دا سونه به څه خورین دا جنگ بخیر دی بل کله واړو او وسکل به جنگونو کو ادم کړی دا بس راغلو نو بزوم یو دم دې ټولو کسانو ویل چې بالکل هم دا خبره سید ابو سفیان صاحب جنگ نکو د دشمن مشران چې کله دا خبره وکړي چې لکه بدی کال کې وځو بدی کال کې وځو دا نه کشایم چې ټوپونه وای د خپل زینو کې چې اوس بکله یې چې هم دا جازونه کینو موږ به کینو وته خپل ملک لا وی جنگ نکو ټول ویلي جنگ نکو جنگ ډیر سخت شي او نتیجه ډیر خراب رااله وګوره دا کارو شو دا روان شو تکلیدل
رسول الله رب العالمین ویلي وستاسو مجاهده ما قبول کړه او الله رب العزت ډیر فضل امر کې غنیمتونه ورکړه ځکه په دې وخت کې دوی مالونه خرج کړه د غنیمت په ځای باندې الله کې برکت واچو الله ته راضي شي د الله درزه لپاره مخکې مونږ ویلو سړی به کوشش کوي چې الله زراضي کم مسواک به استعمالي د ډوړې او د خوراک ساکن ورس الحمدلله به وای موز بکای زکات به ورکای للهیت په ځان کې پیدا کی د مور خپل احترام بکای د رب العالمین رضا په خلکو باندې مخکې کوي روزي بنشي علم بکای په مصیبت کې به الله رب العزت نه خوشحالي کې جزې پځه منه کوي رضیت بالله رب من دا خبره بکای مسلمانانو مد الله درزه لپاره خوشاله ساتي کیسه کلمه او جهاد نو ایسه به دشمنانو باندې نورم روور پرې وته شلکه دا څه مسله شوا پنځمه په کدا وشوا اخري نبی کریم علیه الصلاه والسلام له چا ویلې ته خبر نه وینا رسول الله ډیر خیر ملګری و اطلاعات کی وې دومته جندل علاقه چې د بدیزه کې سب باندې چین دي او هغه د الله رشکې د خلکو مالونه اخلي اسلامي خلافت به د کوشش کوي چې د خلکو مالونه حفظ او امان کې واقع کی دغه عزتونه حفظ او امان کې واقع کی دا خبره غلطه ده چې لکه دوه خلک تکته او دی په مقابل کې بسمنه پیسې دا چرته غلم لدا کارونه کوي مجاهد انسان هغه د الله درزه لپاره د خپل سر ای خودل وړاندې کړي هغه په دینت باندې شي الله راضي شي د مسلمانانو مالونه د دوی عزتونه د دوی کورونه ابروګان د په عزت کې پاتې شي کم خلک چې مسلمانانو مجاهدینو بارے کې د شیخ دلړي چې لکه دوی ډاکی کوي اختتاب کوي او دا کوي او دا داخله د الله او د الله رسول او د الله د اولیاء دشمنان دي اجي بدنام ور باندې لګي رسول الله شکر د اطلاع ورشه چې لکه دومته جندل علاقه کې د شي پروګرام دی داخله د خلکو مالونه او دا شیونه تکته را تکته ملګری لوي زر کسان راواره نبی کریم علیه السلام به د ناس ولانو چې رسب کیږي وسنا دا تقریبا د مدینه منورې له شکل دي چې ور روانيږي نو ول ستورو کې سړی ور رسیږي د شام نه چې به کله راځي د دمشق نه 15 ورځو کې اندازه ده د مدینې نه لري او شام نه نږدې علاقه کې دا د متجندل واقع ده عبد الله بن رواحه نبی کریم علیه السلام په خپل ځبان امیر مقرر کې اې دی وجنه بعض خلکو دا ویل چې غزوه الرقا دا ماغه بنو ثعلبه په غزا کې شوې ده خو لیکن دا خبر نه روس راغلی ده تاریخي واقعه ده د رسول الله تکتیک دا و چې د ورځې په دې کندو کې د ملګرو سره غلې کېدو خو چې کله بشپشو حرکت وکاو د ورځې بغلې او د شپې به حرکت کو دا د امیر تکتیکی چې مجاهدین له ورکې تر څو پر مقصد لزان ورسېد خو حتی نتیجه دا چې غیزله رسول الله سره د زر مجاهدین ورسېدو چې کله ورسېد کورونه شګوري هیڅ کوم کورونه کې نشته پزړونو کې د محمد صلی الله علیه وسلم روح پرې وته چې لکه دار راغلي دي او زر مجاهدین دی او اق نبی راغلي چې ارجا سره دغه والي د خلکو به ماته خوړلې نبی کریم علیه الصلاه والسلام لس کسان او شل کسان په کورونه کې خواره کړ حالات معلوم کې چې دوی جنگلین کم ځای کې دي چې اوس په سیراو شو موږ باندې عملیات وکړو پرې دې بیان چې کله د یو واره مجاهد په قهر شو به در به شګرځي چې لکه دا په کم ځای کې پروت دی په کم ځای کې وزري شو هغه ځای نه درو باسي وجن دي دا دین دا معلومه شو چې رسول الله پر خپل د دشمنان نه د چې بنې چیرې معلوم دغه باندې د اسلام او د کفر جګړې په دې کې بجنګ کو نور به نه کو نه مسلمان مجاهد دا به قتل کوي چې لکه په کوم ځای کې زما دشمن دی او څنګه طریقه باندې ځان ورور سم او په کوم کیفیت باندې غلبه حاصل کړ خو خلکو دا جواب ورکړي چې خلک نشته رسول الله ملګری له چې مالونه اخلاص کې وخان غړي بچي وغیرہ دې روانه کړي شخرو په دشمن باندې پرې وته په دې مزمنس کې عینه ابن حسن بنامه یو سړیو دا غسر هم شریکل میکل وکړه معاهدی دا به خیر راغی او کیدری دومه د به ورسه ایمان راوړي د تبوک د غزان ورسه پیغمبر علیه الصلاه والسلام به د سره شریکل کړي معاهدات دی وکړه راغی دلته نو نورم د کافرانو په ژوند کې رسول الله رو پرې وته نو اخري خبره دا شو لکه څنګه چې احد ډوره لوی غزا وا او بدر لوی غزا وا کافرانو ویل چې دې محمد کار اوس پکار دی چې وشي علیه الصلاه والسلام د جهان چې څومره کافرانو دا ټول متحدین په سره جمع کړه يهودو کې دا عادت دی په خبر کې دوی وشیدو ویل چې لکه دا جګړه محمد علیه السلام دی ویل دا يهود خپل مابین کې کینه خبر کې حوی ابن اخطب او سلام ابن ابي الحقيق ویل چې دی محمد صلی الله علیه وسلم دی مجاهدینو عمله مقابله خو نشو کولای قرازی او ناټو جوړ کو د جهان چې د څومره طاقتونه دا ټول بازار سره شریک را روان کو په شریکو به خلکو عملیات شروع دا عادت د يهودو د پوخانه دی ځکه مجاهد انسان له یو په یو باندې ودرې دی نشي منافقین یو بل دا ټول ځان سره په دې سب کې ودري چې ګټم شریک شو تاوان ګټه خو ځان لاخلو خو تاوان کې شریکان بولی وېڅ شل بکو وې مخکې د دینه چې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې عملیات شروع کو یو واره به منګه سفرونه ملکونو له شروع کو یو ملک سره خبرو کو چې لکه ګور دا ډېر دهشتګر شړې دي دا ډېر خطرناک شړې دي زمونږ یو اراده لري چې د په خلاف باندې اتحاد جوړ کو شریکي کې کنه که شریک نشو قسم په الله چې سبا ستانه ملک اخلي
وجنی دیو دا هغه خلکو کې ایمان نو بالکل منګه مسره به شریکو که فوج غواړي کمال غواړي ارڅ درکو اې دې جن يهود لاړ بل ملک والا سره خبره وکړه دغه جن لاړ د بل کافر سره خبره وکړه چې څه وکړو خو یو قوي اتحادیه جوړ کړ د رسول الله په خلاف شل کسان ځان سره يهود راواغسو وفد چې د ملکونو باندې ګرځیدل درې دوی یو کاروانو اول رااله مکیلا ابو سفیان سره په دارالندوه کې راځم شو ویل کدا محمد نبی عليه السلام دا ګوره په ارجه کې په منګه عملیات کوي او څومره غلبي دوی اسلامي خلافت جوړ کړي د دنیا د اقصر نه به يهود راشي خلک په پاګه کې قسمه ګناهونه وکړي دا بمني دا شراب دیو دا لیکن اسلامي خلافت او مسلمانۍ دوی به نشي زغملې دا څنګه ختم کو څنګه لري کو داخلي څه پروګرامونه جوړيږي او خارجي څنګه جوړيږي او اقتصادي څنګه ضربې رسیږي او نظامی څنګه ودا وی ویل چې قوي اتحاد پکار دی ابو سفیان ورته ډېر راکړه موږ تاسو سره شریک شو موږ د خپل تاسو سره څلور در جنگیرین موږ درکړه څلور در جنگیرین دا ورکړه نور دی خو بني سليمه بنو اشجع بنو فزاره بنو مراره دا ټول د ځان سره واخ شپږ زره دی غوینه خو لزره کسان را روان کړه لزره کسان چې روان کړ رسول الله ملګرو اطلاع ورسول ویل اې د الله نبی د دنیا ټول کافرانو سمو په خلاف اتحاد جوړ کړي څه بکیږي څه بکو رسول الله ملګرو نه راي خصله مشوره کوله تاسو وای سلمان فارسی ورته ویل یا رسول الله ښه خبره ده چې په دا کوم ځای کې دشمن کوم باندې راځي موږ په علاقه کې بدلتا خندق من کنلو خندق ورته وباسو څه مطلب دومره کنده به وباسو چې استه دنګ نشواله او کچیر تر راکته کېږي نو پاس په کمین کې ورته موږ مجاهدین کې نه ولي پتیګه به موله او دغه شابه غوشه به موله رسول الله ډېر کو خراله ده سلمان فارسی تاریخ ان شاء الله اوس بیان شي 200 کال د ژوند دی بهترین صحابي دی ډېر رسول صدر بدل کړی دی چې اخر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را ورسول د جنگ په تکتیک باندې ډېر پوهه انسان نو چلوي غزه لس کسانو لور کې او دغه تکتیک ورته بدل کې کله چې ابو سفیان درځي نو وای قسم په الله ودا کم تکتیک چې د خلکو غره کړي ودا د عربو کار نه دی نور څوک راغلي دلیل لپاره دی چې مجاهد اوامر د جبهه له پکار دی چې په یو طریقه باندې جنگ نه کوي تکتیک بدلوا کله په یو طریقه او کله په بل طریقه کله جبهه مسله او کله شریکی مسله کله یو کیفیت کله بل نو به ان شاء الله کړه روانه چرته برج باندې د رسول الله ملګرو دا خندق څنګه وېسو او هغه په کوم کیفیت وېسو سوره دغه سوره دغه طول مڅوڅو کسانو باندې او پاګه کې د محمد رسول الله باندې معجزات کار شو رب العالمین دې د محمد رسول الله تابعداري موږ تاسو له نصیب کی په دنیا کې د اسلام غاجن چې ارزه کې الله دې بلند او چت ولري او د اسلام دشمن رب العالمین ذلیل او رسوا کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی وصحبه اجمعین مهم اعلان دا چې ان شاء الله سبا بل سبا د جمعې پورس زموږ په مدرسه دارالعلوم تعلیم القرآن او سنت کې د دوره حدیث اختتامی پروګرام دی مانه د سربندي نو خپل او د قشنور ملګرو سره دا خبره شریکو چې د وو بجو تر 19 بجو پورې به د مجلس کې زموږ سره برخه والی الله بجازم درکې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه